محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. هندغه مبارک آیتونه چې وسما تلاوت کړه د سورة آل عمران د 190 آیات څخه شروع پر 101 آیات باندې ختم شو. د دې وربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې تر د چې کوم آیات ته پای دی چې موږ پر درېدلي وو د منافقانو خبره وه ولدي ویل لو اطاعونا ما قتلوا د خپلو هغه ورونو په باره کې چې د دوی خو نسبي ورونه وه مګر په عقیده یې شریک نه وه راوای شهیدان شوه د نبي علیه الصلاة والسلام سره. نو دوی به باره داسې د تپسخندو د سخریې په رقم ویل ورېل خو ناپوهان وکې عقل کار کولی خو زموږ سره به د دې کښېنستلي وای موږ چې مدینې ته رالو د سنګاره څخه نبي علیه السلام مو یوازې پرېښه ولې ژوندي دی نو اوس هغه د ټکور دی په مخ کې 18 چړاخه ور جوړ کړي دي پزه یې هم نسته سترګې هم ګرده ړندې دي دا د استهزاء په رقم دا خبرې کولې. نو د دې د دغې خبرې څخه که دوی زموږ په قول کړي وای لو اطاعونا راسره راولاړ سوي وای راغلي وای ولې به وژل کېدی ما قتلو. د دې څه دوې خبرې فهمول کېدې. یوه خبره دا فهمول کېدله چې معنا دا ژوند په کور کې دی چې سړی کور ته راسي بارګر د عمر ژوندی لکه موږ څنګه ژوند یو دی دوی مړ شي. یوه دا خبره بل دا ده چې دا مرګ د الله په لار کې دا خو نو ناکامي ده معنا ده ته څنګه ورپېښه سوه هغه دی اوس نو مړ دی په وینو لړلی دی. دا دوې خبرې وې الله د دواړو جواب ورلره ورکړي. د اولې خبرې جواب یې چې سوی دی هغه دغه دی قل فادرؤوا عن انفسكم الموت. هغه آیات کې جواب چې موږ پر درولي الله ته جواب الله ورشه چې ته دونه هوښیار کور ته راځې باره ته ژوندی نو ونسه په کور کې د ځانه مرګ وګرځوه چې ستا داسې چمونه زده دي نو په کور کې د مرګ دفاع وکړه. خو پر دغه کور بچه کوروالا درته ناست وي په خولې کې دې دونه نوکې نوکې اوبه در اچي سا دې ولاړه شي مړ شي. نو کومه دی چې ستا پوهې کار ورکوي که ستا پوهې کار آمد وای تا به د چا څه ځان خلاص کړی وای د مرګه په کور کې. نو دا خبره خو دې غلطه ده چې که دی په ما پسې وای نه به وای مړ سوی دی به ژوندی وای ستا داسې د ژوند چمونه زده دي ځان به دې خلاص کړی وای د مرګه. حال دا چې ته دلې هم مړ کېږې. د دې خبرې جواب یې تېر سوی دی. دا بله خبر چې د دې څه فهمول کېدل هغه کومه وه هغه دا ده چې یعنې مرګ خو نو د الله په لار کې دا خو نو یو بابیز کار دی پالتو کار دی. اوس نو دا رقم شو الله ورته وایي چې یا دې ته غوږ ونیسه چې مرګ د الله په لار کې چې دی چې مرګ بوجه دا مرګ سره دی لا ولا که دا سره ژوند دی دغه خبره اوس الله تعالی ورته بیانې دي دغه خبرې جواب ورکړي. دا دویمه خبره چې ده الله داسې فرمایي ولا تحسبن ته ګمان مه کوه. طالبان چې څوک په پوهېږي دا مخاطبه صیغه ده خطاب سوی دی نبي علیه الصلاة والسلام ته مفرده ده ته ګمان مه کوه. نو پیغمبر علیه السلام ګمان کوي پر شهیدانو چې دا نو مړي پیغمبر خیال نه کوي. دا خطاب مراد چې دی هغه امت ټوله ته دی
امت ته چې خطاب سو نو هغه سوال خو د منافق د طرفه څخه سوی دی. دا داسې مثال لري په پښتو کې یو متل دی وایي خواشي چې د ګای ګای ولور ته بدې بدې خبرې کوي تاني و تهدیدونه ورکوي مګر په خار څوک یې مژور وایي. بارانو دې متل جوړ کړی دی وایي لور تا ته وایي مژورې کې پند که خبرې خو دې ته دي پند یې په هغه باندې. نو الله عز وجل پیغمبر ته وایي کنه پیغمبر کله دا ګمان کوي چې شهید مړ دی پیغمبر خو در ټولو په دې خبره باندې پوه دی خو امت ته د امت څخه بیا څوک مخاطب سوبسي په بغل کې هغه منافقان یعنی ارث شاته وس مخاطب دی ولا تحسبن ته ګمان مکو ای مخاطبه که مؤمن که منافق کم ګمان مکو. الذين پر هغه کسانو قتلوا چې دوی قتل کړه سوي په سبیل الله په لاره کې د الله تعالی پر دې ته ګمان مکو امواتن د مړو لکه د نور عام مړو په شان. په دغه ځای کې ګوره غټ یو سوال دی هغه ما په دا خبره کې دفع کړي د نورو مړو په شان کنه دې چې اگر سره د مړو ګمان نه پر کوو نو هر څوک به راوي چې بابا ول پستورګو ګوره په زوی لوړ خواغه شخې نو خواغه دې دراخست دي خاور کې ورچ ماته و مړې مبلنو مړ سره کوي خبر چې په کور بچا مړ ساغه مم شخاوه دای امري شخونه شنو دې مخ په کور کې درته کشر د وجبندې دي یا نو علاوه د عام مړو پر کمه مړی مبل اس مړی خودي مړی نه دی لکه اغه نور مړی شي کدای څه خبره پوسوه یعنی دا یو خاص قسم چې دی د مرګ د نور خلکو د مرګ پر رقم باندې نه دی. نو دلته به کم تقدیر په پښتو مرور سره وایي تاسو ګمان مکوئ پر هغه کسانو چې دوی مړ سوي دي په سبیل الله په لار کې د الله امواتن د مړو د نور مړو په شان مړ یې مبولي دا یو جلا مړی دی ظاهر داسې مړ دی د نور مړو پر رقم نه دی. نو امواتن د نور مړو په شان مړ یې مبولي بل داسې ده احیاء دی ژوند دي په یو خاص ژوند د احیا سره به بیرته خاص ژوند اخلي لکه الته چې تاول د نور مړو په شان مړ یې مبولي دلته چې بیا بل احیاء دی ژوند دي یو خاص ژوند ولې خو بیا سوال ورګي چې شنو ته ژوند دی نو خو زه کوژ ده نو معنی به ول بل مړ کی چې دی ژوند دی د میراث په وجه تقسیمېږي چې د ژوند دی الله وی عام ژوند نه یادوم یو خاص ژوند یادوم دا ژوند یو بل رقم دي ستا په دماغ کې ناراضي ژوند دی خو دا عام ژوند نه دی لکه د امروز چې پلانې ژوند دی پلانې کاکا نو دوه قاعده تاسو په نظر کې ونیسئ یو د اموات سره دا معنی چې مړی مبولي لکه نور مړي او چې ژوند دی وبلی په یو خاص قسم ژوند عام ژوند نه یادي الله پاک پس عند ربهم فنیز در رب د دوی یرزقون و دوی ترزق ورکول کیږي دغه عند ربهم تعلق تر یرزقون پورې لري دوی ترزق ورکول کیږي فنیز در رب د دوی د الله په وړاندې و دوی ترزق مقرر دی سمدم روزمره دغه رقم خوراک یې منګر هو داسې خوراک نه دی لکه دلته چې په دې دنیا کې سړی بنډي ورته باندې کیابل الله و دې ته روزي مقرره ده د اوغه نور مړو پر رقم نه چې هغه دغه سیمړ سی یوغه ته روزي نه ده مقرر ولی خو دغه د خاص قسم ژوند نه دی په نصیب د خاص قسم ژوند و د شهید الله ورلره ورکی نو دته د روزي مقرره ده. وس دلته چې د روزي ورکول کیږي چیرې مخکې د سورته بقره په 145 آیات کې چې دی ام دغه د شهید په باره کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات الته پر تحقیق د ژوند سوي دی الته موږ دا خبره ویل الته دا هم سره ذکر سوی په احادیث کې راځي چې د شهدا او ارواح الله عز وجل د زرغونو مرغانو په جوجورو کې ور اچي بارانو دی په د جنت په علاقو کې شتي د الله تعالی تر عشلان قنجل لکه په ځینو مساجدو کې مولیدلی دالو ډیر بل پان پکښې کې زړیږي تر عشلان نو قنجلان هغه لویواله نو الله ته معلوم دي هغه نو د قنجلان نه چې توادونه به لکه د مسجد کېدای سي هغه ار قنجل دونی لکه دا ګردم زکه ولې خو دا عرش به خلقت انسان په تصور کې نشي راوسته یو قنجل به دوغني نو دی په دغه قناجل کې درته بیا په جنت کې چار ځای خوشي دوره سیر سیاحت کوي ګرځي د جنت متعلق دا ځای دی نو بیا درته راځي دغه د عرش لاندې دلته بار بیا د خپل راحت کوي په دغه قنجلانو کې په د مرغانو کې خبره و چې دی دلته په د مرغانو په جوجورو کې دي نو د مرغ جوجوري خودو نه نو کې دی په دې کې خود سړی نه پس تنګیږي ته دی خو د انسان بدن لا غټ چې د روح دلته و نو هغه تویر چې دی دغه تویر نه دی لکه د دنیا توکی چې تواداله کشین توکی دا رقم دی الله مازی په مرغه تعبیر ځنی وکي چې دا تویر دی دا د فرض کړل لکه د اوس وخت یو جهاز یو هلیکاپټر چې دی دغه څه مازی رنگ زرغون دی ولې د جنتیانو جامې چې زرغونینو دا زرغون رنگ په جنت کې ډیر استعمالیږي د دوی دغه جهازونه چې دی په کشي کې دي دا سیټم داسې دی لکه د مرغه جوړې دا رقم دی نو دغه سیټ چې وای چې په هغه وخت کې نبی علی السلام او اصحابو ټول چې هلیکاپټر کې بینو هغه ویل چې هلیکاپټر
خو نه پېژندی نو طیر ورته یاد کړي. طیارې ته په عربي کې طائره ولې ورته وایي، خو الوزي لکه مرغۍ چې الوزي دغه رقم ده، موږ هم طیاره بولو معنی الوتونکې. نو الله دا طیور ذکر کول د مرغانو په جوجوري کې دغسې یو مخلوق الله دې ته پیدا کړی دی چې د ده په اختیار کې چلېدلی، د ده په اختیار کې چې هرې خوا ته یې بیایي، لکه کمپیوټري طیاره چې پر هغه خوا یې بوځي شي، د ده اراده چې پر هغه خوا باندې ورسره ځي. نو هلته دې رزق ما الله پاک ورلروي، دغه په حدیث شریف کې راځي. نو دلته هم دغه خبرې ته اشاره وسوه چې عند ربهم یرزقون، په نیز د رب د دوی یرزقون و دې ته رزق مقرر دی، لکه په هغه حدیث شریف کې مال چې دغه رقم دی په جنت کې دی خپل سیر و څړو سیاحت کې چې هرې میوې ته هوا وشي الله پاک یې ولره ورکوي و دې ته. نو دلته یو سوال دا واردېږي چې ښه نو د کوم وخت سوال و جواب کول کېږي. حکیم الامت رحمه الله دا سوال نقل کړی دی. نو چې په ورځ د قیامت بیا ټولو ترازوی میزان خو دغه ګرد انسانان که شهدا دي که غیر شهدا دي که انبیا دي خو راټولېږي، سوال و جواب ته حاضرېږي. نو جنت ته خو چې سړی یې پلا ورننوځي، وروسته چې دوی باره بېرته ځینې راوتل بیا نه کېږي. نو دوی به سوال و جواب ته بیا د جنت ته راغواړي چې اوس راسه سوال و جواب دی خو تللی. وایي دغه خاص ځای چې دا دوی پکښې کې سیر و سیاحت کوي، دغه د جنت یو څانګه ده. هغه جنت چې هغه د حساب کتاب وروسته سړی ورننوځي هغه جنت نه دی، د هغه متعلق شاوخوا یو باغچه ده، د ده طبیعت پکښې کې سم دی، پکښې کې سیر و سیاحت کوي. هغه مخصوص جنت چې د سوال و جواب وروسته سړی ورننوځي د هغه نه دی. نو به دا سوال نه واردېږي چې باره به وایي چې پلا جنت ته څوک نه نوځي بیا کله راوتي. نو دلته د دغه ځای څخه چې دا موږ جنت یادو علیین یادو، دا د جنت متعلق ځای دی، بیرته عود ځینې کول کېږي، ځینې راوتای سي. خو هغه جنت چې هغه د حساب کتاب وروسته ورځي هغه لا بل دی، هغه نعمتونه در دغه لا ډېر دي. الله عز وجل یې به الت ورلره ورکړي. کېدای شي په خبره اوسئ چې پوهېدلي یاست. نو دا د ژوند د نورو عامو خلکو مړو د روحانو د ژوند څخه جلا سو که نه سو. اسې ژوند هر څوک لري چې دا مړ هم سي ژوند لري، ولې که ژوند نه وي د قبر عذاب څنګه ورلره ورکوي؟ خو د کافر ژوند هم په قبر کې دی، هغه ټیټه درجه دی. د مسلمان ژوند هم په قبر کې دی چې دا شهید سوی نه دی، خو د هغه در هغه نوکي ورلوړ دی، مګر د شهید تر هغې راټیټ دی. د شهید دا چې دی د ګردو عالي ژوند دی، بیا هم هغه ژوند نه دی چې هغه د حساب کتاب وروسته کول کېږي. کېدای شي په خبره پوه شولاست. دی دا درک کې په یرزقون کې و دغه ځای ته اشاره شوله. پسې الله عز وجل د دوی د دغه انعام وروسته چې دا د کفارو جواب ورلره ورکول سو د دغه منافقینو ده چې دا خو نو دی مړ سو، دا مرګ نو تا لیدلي، دا رقم په وینو لړلي، داسې لطفات، دا رقم چې مخې اتلس چړاخي په نس کې څو ټپونې. الله ویل د ده دغو نه مقام دی. تاسو دا خبره پسې لکه لو اطاعونا ما قتلو، که دوی زموږ اطاعت کړی وی نه به وژل کېدای. یو خو چې دا دعوا وکړه چې ته دونه افلاطون یې د مرګه خلک خلاصوی سي، الله ویل ځان خلاص کړه. بل دا دعوا وکړه چې که مړ سو بله خو نو ناکامه دی، الله ویل دا ناکامه نه دی، دی اوس ژوند ته ورسېدی، ارمان چې ته په پوهېدلی. پس الله فرمای فریحین دی خوشحالي کوونکي دي. ستا فکر به نو دی چې دا د شهید به دورې څنګه خوابه دي، دلته بدن ته چې موږ وګورو دا رقم مظلوم دی، دا رقم ټکور دی. الله ته اوس د روح پوښتنه وکړه، دی خوشحاله دي. فریحین دی خوشحالي کوونکي دي بما په هغه انعامو آتا چې ورکړي دي هم ودی ته الله اعلی پاک من فضله د خپل فضل. الله چې د خپل فضل د مخې وده ته کوم انعام ورکړي دغه دغه چې دا اوس تېر شو چې خاصه زندګي ورلره ورکړې ده، جلا یو مخصوص قسم ژوند دی او دې ته رزق ورکول کېږي، دغه دې ته الله د خپل فضل ورکړي، په دغه کار دی خوشحاله دی، ډېره طبیعت سم. او الله تعالی چې دی اصدق القائلین، څوک خبره کوي پر دې دنیا تر الله رښتونی څوک نشته. ولی الله تعالی چې دی خالق و مالک د ټولو دی، هیڅ درواغ او کذب ته الله عز وجل ځینې منزه او مبرا دی. که څوک د الله په خبرو کې دا خبره جوړ کړي چې الله په نه خطا ایستي یا الله تعالی نه کې خبرې کولې مسخرې کولې، نعوذ بالله، دې ته موږ مؤمن سره ویل الا نس. نو الله څنګه وایي فریحین دی خوشحالي کوونکي چې پوښتنه ځینې وکړي د دغه شهداو څخه په کوم کار؟ بما په هغه انعام آتا چې ورکړي دي هم دي ته الله اعلی پاک من فضله د خپل فضل او احسانه. دا اوس تېر شو چې خاص قسم حیات او دغه رزق د جنت د ارزاقو څخه وده ته ورکول. نو نه یوازې دا چې دی په خپل دغه انعام خوشحاله دي، دویمه خوشحالي یې څه شي ده؟ ویستبشرون او دی خوشحالی کوونکي دي خوشحالیږي بالذین په هغه کسانو سره هم لم یلحقو چې لا رسېدلي نه دي بهم په دوی پسې من خلفهم تر شا د دوی. اوس نو دغه شهید خو انډیوالان ځان ته لري،
انډیوالان یې فرض که یا یې د مثال په طور د سنګر انډیوالان یا یې د کور غړي د کور انډیوالان چې هغه دی شهادت ته تقدیم کړی دي، هغه د الله تعالی په لاره کې اخته دي، هغه د هغه لمونځونه کوي، د هغه حج کوي، د هغه زکات کوي، خداګر د خیر لارې دي. نو دغه چې په ده پسې ورسېدلي نه دي شهید سوي لا نه دي چې پسې ورورسېږي، د دې په دنیا کې دي دی هلته خوشحاله دي برای شکر لالا یا شکر کاکا یا شکر بابا یا مور، دا چې دي هم د دې غم نشته الحمدلله خدای به دلې راولي په دغو لا خوشحالي. ولې خوشحالي؟ خدای پر دې لار ولاړوي چې دا سودا یې وکړله. لکه سړی چې یو ځای ته لېږې د دې ځای لار نو نابلده لار ده، اوږده لار ده، سړي ته نه معلومېږي. نو بره زوی رخصته یي، زوی چې رخصته یي نو خدای پاک چې خیر در پیش کړي. زوی چې ولاړ شي پر دې لاره باندې داسې ښه ښه ځایونه منظرې راځي، هر ځای چې ورسي خادمانې خلک لاس پر نام ورته ولاړي، ډوډۍ هوټلونه دا مزي دی بره خوشحالي چې زه دیم پر دغه لار پسې راځي دی هلته خوشحالي. دا نور خو چې دې نه دي خبر چې پر ده څنګه زندګي تېره سوه ولاړې زر میله کیلومتره سفر ادی وکړي. بابا و اجي و انډیوال و اکا و لالا نه دي په خبر، مګر دا سړی خو په قربانو چې هغه هم پر دې لار پسې راځي دورې خوشحالي چې زه دا میلې به دوی هم وکړي. الله دغسې وایي ویستبشرون او دوی خوشحالي کوونکي دي دا شهدا په چا سره بالذین په هغو کسانو لم یلحقو چې لا پسې رسېدلي نه دي بهم په دوی پسې اوس په دنیا کې پاته دي چیرې دي من خلفهم تر شا د دوی دي خو منګرهو کې هغه د دین لارې ټینګه کړې ده په دغو کسانو. ولې په خوشحاله دي؟ ان د دې خاطره په خوشحاله دي لا خوف چې هېڅ بیره نسته علیهم پر دوی باندې پر دغه پاته شونو باندې دی ولې خوشحاله چې لا خوف چې بیره نسته علیهم پر چا؟ دا چې په دنیا کې پاته دي چې برای پر دې خو مې هېڅ بیره نسته که په ما پسې را روان سوله زما لارې پسې را واخیستله زه خو پر دې لار رالمه ولاکه هېڅ چا پوښتنه راڅه کړي دغه یم د الله حضور ته درېدلی یم د عرش په قندیلو کې ګرځم باره په دې یم خوشحاله دي چې زه د دې یم لار د هغه د پسې را روان دي. خوا یې نه یې په بده سړی چې پر یو لاره باندې ولاړ شي پر ده ډېرې خوارۍ تېرې سوي او بل د ده ګران قریب پسې بارخ یې پر ده خو تېرې سوي چې تېرې سوي په بلې خوا به دی چې هغه هم پر راځي دونه بره اریانې چې څوک به خبر کړي چې رانسې پر دې لار دی تاوانونه چې دا رقم کیسه ده نه یې لکه ګایګی دا قاچاقبران چې پر یو لار راځي چې لار سخت دی بره و انورو ته اطلاع ورکړي چې ګرځي پر شا باندې چې رانسي او چې لار سم وي الونه وکړي چې پسې راځي چابک راځي دی هم دغه رقم دی چې قریبان ته یې پسې راځي دغه لار اباته ده دا ښه لار د الله دغسې وایي. ولا هم یحزنون ولا هم نه به دوی دا د دوی قریبان یحزنون غمجن سي غمجني هم نور ته پیښېږي چې دا د قریبان د دې خوا پسې ورپسې برای هلته کار خراب وي نو سړی خو برای دنیا یادېږي برای هغه د دنیا ژوند لارښود په پسې کې وساومه نو غم ورته پېښ سي هلته خو د مشکله سره مخامخ سي. نو دا شهیدان به په د خپلو قریبانو په خوشحاله د څه وجې چې قریب سي را روان دي ولاکه یې پر لارې بیره وویني لاره د خطره خلاصه د هېڅ زنځیر نسته هېڅ سوال و پوښتنه نسته په پښې کې او نه به دی غمجن سي چې برای به د دنیا نعمتونه یادېږي خو د آخرت نعمتونه چې الله دوی ته ورکړي د دنیا ګرده نعمتونه چې په لجامه کې د هغې یوه نعمت په سر لا ولاکه دي نو دوی به په دغه خاطر خوشحالي. پر دې ځای ما دا تکرار په دې وکړي چې تاسې متوجه سي د علیهم و د ولاهم ضمیر و د شهداو ته راجع نه کړي دغه د علیهم و د ولاهم ضمیر دواړه چې دي هغه و دغه پاته خلکو ته چې په دنیا کې دي خو د شهید انډیوالان دي د شهید پر لاره پسې روان دي هغه د ده خبره بدرګه کوي ورسره تاییدوي دغه کسانو ته دا راجع دي. نو شهید هلته د دې د خاطره خوشحاله سو نو شهید یوې خوشحالي په لاس راوړي یوه خوشحالي د خپل ځان پر نعمتو ده دا بله خوشحالي د قریبانو د خاطره ده چې هغه خو انشاءالله پر دغه لار پسې راځي نو دوی خوشحالي لري هم په قریب خوشحاله هم په ځان خوشحاله. الله پاک دا دلته ذکر کړي پسې الله پاک فرمایي یستبشرون بنعمة من الله یستبشرون او دوی خوشحالي کوونکي دي بنعمة په نعمت سره من الله د الله د طرفه و فضل او په فضل د الله چې د الله څونه نعمت پر موږ سوی دي د الله څونه فضل و احسان را باندې سوی په دغه به دوی خوشحالي کوي. بل وان الله وانا د دې خاطره به خوشحالي چې الله پاک لا یغضیع نزائع کوي اجر ثواب المؤمنین د مؤمنانو په دغه هم دی خوشحاله دي چې الله تعالی خو چې دی چې مؤمن یې چا ایمان پر راوړي کیدای سي یوې خبرې ته به تاسې ښه متوجه یاست دلته داسې نه کړی ذکر چې وان الله لا یغضیع اجر المجاهدین یا وان الله لا یغضیع اجر الشهداء اجر المؤمنین ایمان دغه نه غټه سرمایه د شهید په دې خوشحاله دي چې ځه لالا او کاکا کوم جهاد کنه وکړي شهید که نس خو الله پر الله ایمان وو خو خپل بابا د پېژني چې که مؤمن نه وای زه ولاکه د الله ته اماده کړی وای که زما قریبان مؤمنان نه وای
وای زما پر شهادت به صبر نه وای کړی، نو دی الته خوشاله دی برای د مؤمن اجر الله نه ضایع کوي چې فقط پر هغه ایمان باندې مرسي اجر به الله عز وجل ورلرو کوي. کنه اعلی درجه خو هغه ده، مګر دی په دغه هم خوشاله کیږي. د شهید وسو خوشالي شي درېس ولې اول هغه ذکر څه چې فرحین په خپل خوشاله دي په هغه نعمتو چې د توکول کیږي. دومره خوشالي دغه سول چې د قربان شپاته دي په غو خوشاله دي چې هغه د پر لاري راځي په سیمه حقسي ولانه جلسېدل نه دي چې لار سپاله د پدې کې نه بیرستانه غمسته. درېمه خوشالي دغه ده چې عام مؤمنان چې الله اجر نه ضایع کوي. مؤمنان ان شاء الله ګرځي الله تعالی روان دي راځي. وسنو دغه چې دلته د شهدا او صفات رالي علامه سیوطي رحمه الله په جامع صغیر کې د دې کتاب جوړ کړ دی. خو د محمد صاحب جامع صغیر د فقه یا د حدیث مبارک دی د دې د ارواح مبارک لکه د دې چې سیر او سیاحت کې د عرش لاندې دور وسته په خپل هغه مرغانه کې چې هغه تیاری دی تعالی او تعالی ور کړی دی چې په کې ګرځي سیاحت کوي. وای هر جمعه د شهید ارواح په قبر ته راځي. نو قربان چې دی هغه دغه شهدا او که د جمعې په شپه د جمعې په ورځ ورځي هغه شهدا د دې پر ورتګ باندې هم خوند اخته خوشالي چې پلانې قریب مې راغلي دي د غوسه هغه د دې ملاقات کول کیږي د جمعې شپه او د جمعې ورځ دغه خاطر څخه چې دی نو دی الته واکه ملاقات سره کوي. یو حدیث د نقل کړی دی وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما من احد يمر بقبر اخيه المؤمن نسته یو څوک چې هغه تیرېدل کوي پر قبر د خپل ورور چې پر ایمان باندې مړی مؤمن یي چې کان يعرفه فی الدنیا چې د په دنیا کې پیژني انډوالي وو فیسلم علیه چې قبر ته ورسې بار سلام ورته وای السلام علیکم اهل ديار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر. هغه دعا د اجری هغه چې ورته وای الا عرفه ورد علیه والمگر نه هغه شهید یا هغه بل مؤمن چې مړ دی هغه به دی پیژني او پر د بده د سلام ورردي دا چې موږ نه او هغه خجلا خبر در نور هغه د غونه کده استناس حاصلې. نو زموږ د فقه په کتابو کې دا غراځي چې کوم چا سره چې تا په ژوند کې کوم ملاقات درلودي تورتلې خوشاله کېدی چې عین قبر ته ورسې هغه سره غونه خوشالي احساسي هغه د قبر والا لکه په ژوند کې د زیارت ورته کوي او چې کوم آداب په ژوند کې ورسره کول هغه آداب په مرګ کې ورسره د سینس کې د لشتبه د تورتې د مخه ودی شپه عاجزي ورته ناس چې خبر ته ورسې ورچ ارسه او تی بو تی ویل پروانه لري په هغه آداب مکلف لکه دی چې ژوندۍ واغه سي بټول ورسره کوي چې څنګه په آداب هغه د په ژوند کې کښینسته خبر ته بیا غس په آداب کښینه چې مخ کې د سپلیک شي اوس به خبر ته سپلیک کاږي ورته کښینه به ولې دا ګرد د احساس غونه قدر کې لکه ژوندۍ چې دا چې تا ته درک نه کیږي هغه بیا جلاده دا روایت د نقل کړی او د دغه آیاتو په باره کې بل خبردار چې دا شان نزول څنګه وته دي آیات هغه دا په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي. ځینې شهدا د احد یادې دی روایت مطابق په بل کې د بیر معونه ډیر شهیدان و یا اخ دغه شهدا او چې الته د الله تعالی تر عرش لاندې کوم نعمتونه وجدل برده د دې ارواح الته سره ګاډو برال د ازمو ورونه چې دوره پاتې شو په مشخه خو بعد د خود احد اویانه پر شهیدان او په سره کم ظلمانی شهیدان سیو د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ خو نسل ورسره لی خو هغه نه د بنج ځنی راکړی دونه کدر ظلم ورسره سو. نو دی باره ول چې دا مسلمانان ګرځي په موږ غم جنجي او موږ دلته څونه خوشاله څونه متبعات سم دغه زموږ ال چې یو چا دنیا ته وروړي وي هغه مؤمنانو ته خبر کړی وای بره به د دې د غم جری سوې دا البته څوک لراوه دی په خپل ځان کې سره ګډو خبرې سره کول د الله عز وجل د طرفه څخه پیغام ورسبر دا کار فرمایي الله ول دا قربان مزید خبرو نو دغه آیاتونه په دغه وخت کې نازل شول. نبی علیه الصلاۃ والسلام او رسول علیه السلام هم د ځان نه وای خو الله تعالی وحی ورته کړی چې الته هغه ارواح دا خبره سره تکرارول چې ازمش قربان را خبر سی وای چې موږ دلته غمجن نه یو هغه رقم کې سند لکه از ما د بدن سره چې سوي د چټکور ټکور دی یو غوږ نسته د بل سترګ نسته د بل نسته رسوي هغه مسله دلته نه د مشخورات طبيعت سم دي چې وسدي خبر سی وای چې دا هغه مې رسوي د البنو څوک ور د دنیا ته بیا څوک نشي راتلی چې بلاړي دی خاص بیا کله ال راغلی ولیکه ال راته خو برجه د سودا او په غیب ایمان نو دا خو ناراض نو الله عز وجل د دې سره وعده وکړه برل دا کار زکوم سس قربان مؤمنان ګرځي زه خبرو دغه آیاتونه بار نازل شو د دې خبره نبی علی السلام ته راوړي د پیغمبر علی السلام د لاري امت مسلمه ته د خبر ورکول شو تر یوم القیامه پر دغه آیاتونه د تلاوت کیږي. نو الله عز وجل هغه مرګ شدی ته الله ورلره کړی مقبول شهادت الله تعالی مشتمل راکړي هغه درجات چې دې ته الله تعالی ورکړي الله تعالی دې مشتمل نصیب کو اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.